د تلویزیون قدرمن لیدونکو دا هم بابا اسلم کوم چې خوست ته راغلی و او د اطاق تجارت دغسې و سوداګرۍ و ریاست کې هلته ډېر ښکلی او په زړه پورې پروګرامونه موږ ورکړي وو موسیقي وه تمثیلي پارچې وې صاحب خلک وو دوستان وو او دا هم ولجان دی د ننګرهار دی د بي بي سي په ډرامه کې زموږ ډېر تکړه ممثل لوبغاړی بابا اسلم صحیح خبره ده لیدونکي وایي څه راته وایي که نه زه خو د ټول نه د ټول په سر کې لومړی د خوست تلویزیون ټولو کتونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې او بیا له تا نه هم ډېره مننه کوم چې رالې او موږ سره دې خبره وکړه او د خوست یو ځل دې بیا موږ خوست ته بوتلو او خپلو ګرانو کتونکو داسې ولاجانه چې د خوست خلک د بي بي سي مجله هم که وګورې لیکونه ډېر زیات دي ولاجانه چېرته اوسېږي اوس زه خو اوس په ننګرهار کې اوسېږم جلال آباد کې د ننګرهار ملي تلویزیون کې د ډرامې د سیکشن مسؤل یم او هلته د رادیو لپاره پروګرامونه هم جوړوم او واقعیت زه 2 ځل خوست ته لاړم او زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خوست د خلکو نه او د خوست د رادیو د اورېدونکو نه د زموږ د ډرامې د اورېدونکو نه او د تلویزیون چې ډرامه دا اوس کوم کارونه ترسره کوئ د ډرامې خو د ننګرهار د ملي رادیو لپاره یو سریال لرو د همت د داستان په نامه باندې چې هغه هم لګیا دی 20 برخې موږ نشر کړی دی او یو نوی سریال هم د تلویزیون دپاره شروع کړی د زهرینې اوښکې چې هغه د مخدره موادو په خلاف او نور ورسره داسې وړې وړې ډرامې هم جوړوو او هغه تاسو هلته یوه ټولنه هم جوړه کړې ده نه پوهېږم څه شي په نوم ده خوشحال افغانستان خوشحال افغانستان په نوم دغه څه وظیفه لري دا ټولنه دا خو پوستې صاحب مدني ټولنه ده د ځوانانو هغه ځوانان موږ راغونډ کړي دي د دې لپاره چې موږ خیریه کارونه هغه خلک چې هغه څه چې د عوامو یعنې د خلکو هغه اواز دی هغه تر حکومته ورسوو او د حکومت او د خلکو ترمنځ یو د پل یو شکل ورته اختیار دا مدني ټولنې عموما همدا خیریه کارونه کوي او بیا موږ په خپله ټولنه کې تقریبا 15 بخشونو کې کار کوو چې تعلیم دی سپورټ دی صحت دی فرهنګي څانګه ده او تربیوي او علمي زده کړې دلته خو بي بي سي ډرامې ته هم راځئ هفته کې یو ورځ دوه ته څنګه دی د بي بي سي د ډرامې نه خوشحاله یې نه یې خوشحاله څه دې زده کړي دي په وخت د دومره وخت کې که نه دي زده کړي خوستی صاحب موږ له چې څومره مینه او خلکو را کړې ده نو د بي بي سي د ډرامې په سر اوس زه په ننګرهار کې رادیو کې کار کوم او تلویزیون کې کار کوم یقین وکړه چې دا دغه د دې ډرامې بي بي سي ډرامې چې شي د بي بي سي د ډرامې د نوي کور نوي ژوند بي بي سرلوړې دا ناصر د صاحب همدغسې کله دغسې کوي صاحب بښنه غواړم صاحب ما ورته نه پېژني نو خوست خلکو ته خو بس زه هم راځم کله په ټلیفون کله لکه حالات سمو له خیر زه درځم دغه سړی هم که ناظر دی د همدغې بي بي سي د ډرامې له برکته ناظر دی نه چا په پېښور کې هم نه پرېښودو همدغسې واه دا خبر رښتیا ده نه زه د بي بي سرلوړې زوی یم ولاجانه ودې ویل چې موږ یو سریال را شروع کړی دی زه سریال ته چا پیسې مایسې پروډکشن دپاره څه شی درکړي دي دا سریال خو د ننګرهار والي ګل اغا شیرزي صاحب په کومک باندې موږ شروع کړی تقریبا هغې دپاره پیسې راکړي دي څونه یې درکړي دي صاحبه دغه سریال ته خو ډېرې پیسې راکړي دي خو هغې باندې موږ کمرې واخیستلې تقریبا 2000 ډالر باندې موږ کمرې واخیستې رسېدي هغه او یو دا ایډیټر لپاره یو کمپیوټر واخیستو په 1,40,000 باندې او تقریبا 15 لک روپۍ موږ دغه 10 پوسټونو سریال لپاره وایستې او 15 لکه تاسو د سریال لپاره قدرمن لیدونکو په دې هیله چې دغسې د ګل اغا شیرزي په شان دیوالیان پیدا شي دغسې هنرمندان ونڅوي دغسې کامرې کمپیوټرې او د فلم د پروډکشن لپاره نغدي بودیجه چې 15 لکه دوی ته ورکړي دي چې په دې باندې سریال جوړ کړي خدای دې وکړي او موږ ته کار وکړي مشران ښه ولاجانه ډېر تشکر ډېره مننه تشکر ناظر کاکا ته خو حتما یو څه خو ورته ووایې خبره دا ده چې ستا هم تبره پولي او زما هم تبره پولي وایي منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا ده په ته خوست ته روان یو ته له خیر ننګرهار خوا ته روان یو خو خبره وره بابا اسلمه زه او ته که ژوند باقي وو له خیر سره خوست ته ځو یو شعر ورته ووایې وای خو دغه ته مې خفه کړې که نه ورته ووایې ښه لیدونکي صرف دومره به یې ورته وایم که نه چې وطن وران دی نه جوړېږي دا د چا د لاسه وطن وران دی نه جوړېږي دا د چا د لاسه
پښتون سره جنگيږي دا د چا د لاسه نور بیا نه وایم ویده تشکر Vamos a buscar, vamos a conseguir con la